وصیت مې دی چې ومې باسئ زړه چې مرم یارانو، وصیت مې دی چې ومې باسئ زړه چې مرم یارانو، معلوم کړئ چې مشتو پکې څه چې مرم یارانو. او په ښار مرتد په غره شهید مورچه کې خو هلاک شوم، په ښار مرتد په غره شهید مورچه کې خو هلاک شوم، چې دا مرګ څه نومیږي دا په وره چې مرم یارانو. او اوس هم راته یادېږي د دردمن د وړ خبره، اوس هم راته یادېږي د دردمن د وړ خبره، اکثر به یې ویل په ژوندانه چې مرم یارانو. سلامونه ګرانو مینهوالو، پروګرام دی هنداره، زه یم ستاسو خپل ملګری اریان د وړ. لکه څرنګې چې مونږ اول پروګرام د غمزده وزیر صاحب سره کړی و، او دا دویمه مرکه ده چې نن راغلی یو مونږ د وزیرستان د محمد خیل علاقې ته، چرته چې دردمن د وړ صاحب ژوند کوي. او نن به د دردمن د وړ صاحب نه د ده په ژوند په هکله پوښتنې کوو، او ادبي هلې ځلې به پوښتو، او دنه به کلامونه هم ریکارډ کوو. په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې دردمن د وړ صاحب تاسو ته مینه او هرکلی وایم. مهرباني اریان د وړ صاحب، ډېره مننه چې تاسو راغلی او موږ مو دومره تکلیف مو وکړو. ډېره مهرباني، شکریه. ډېره مننه دردمن د وړ صاحب. لکه څرنګې چې تاسو خو په ادبي دنیا کې د دردمن د وړ په نوم پېژندل کېږئ، او که زموږ مینهوالو سره تاسو خپله لنډه پېژندګلو وکئ دا به ډېره ښه وي. جی بالکل، امیر مو خپل نوم حفیظ الله ده، د پلور نوم مې شرازت خان ده، او په ادبي دنیا کې تخلص مې دردمن د وړ ده، او د تحصیل د تخیل محمد خیل کلي کې اوسېږه زه، دلته یې مو ژوند ده وخت تېرېږم. بس ډېره مننه دردمن صاحب. زه به دا وپوښتم چې تاسو د شاعرۍ آغاز کله نه کړی دی؟ د شاعرۍ آغاز خو د اریان د وړ صاحب چې د 2011 کال نه تقریبا پردلې مې کړې ده، داسې ډېر ما وړیکه وه تقریبا چې مو شاعرۍ سره ډېر شوق مو، بس آغاز مې د تقریبا 2011 کال کې کړې ده. ډېره ښه ده. دا به زه پوښتنه وکړم چې تاسو کومې ادبي زده کړې دي، یعنی استاد مو څوک و، د ادبي زده کړې مې چا نه کړې دي؟ د میش په علاقه کې خو د شاعرونو او د ادیبونو ډېر زیات کمایي و په اټمې کې تقریبا د 2011 کې، خو لکه امیر خپله په کلي کې نن سبا ټولنو د اماني صاحب ده، او فکرمند د شول، افکار د شول، د خپل یورونو دوستونه بس چې څه میش په ذهني کې دي او سره شریک کړي دي، لکه مستقل استوز مې نشته داسې چې زه درته ووایم چې مستقل مو داسې استوز و. ډېره ښه ده. داسې کوم ادبي تنظیمونه دي چې هغې سره تاسو اړیکې کلکې دي؟ امیر خپله ټولنه شته، لټون ادبي ټولنه، تحصیل د داخل په نوم باندې ده، او د میرمشاه کې رڼا پښتو ادبي ټولنې سره تقریبا د وزیرستان چې څومره ټولنې دي امیر الحمدلله ښه تعلق ته سره او ښه اړیکې سره دي. ډېره ښه ده. کوم یو داسې صنف دی، غزل دی، نظم دی چې په هغې کې تاسو ډېر کار کړی دی او تاسو ته خوند هم ډېر کوي؟ مته خپل په پښتو کې غزل باندې مې غزل مې لیکلي ډېر دي، آزاد نظمونه او پابند نظمونه ما لیکل دي، خو لکه غزل د مو د خوښې صنف ته غزل خوند ورکوي، لیکله ما ډېر ده. صحیح ده. دردمن د وړ صاحب وخت ډېر قیمتي دی او خبرې وشولې، اوس به داسې وکړو چې زموږ مینهوالو ته یو دوه درې کلمونه د خپلې خوښې که تاسو ډالۍ کوئ. انشاءالله د الله په خوښ سره بلې نه، د الله په خوښ سره داسې مدګډ خبرې سره شریک کړي اریان د وړ صاحب. خدای دې وکړي چې تاسو په تل پې را پرېوځي. د غزل مطلع ده وایي چې لیدل شوي په کوم شان دي تصویرونه، لیدل شوي په کوم شان دي تصویرونه، نظرونه وران کوران دي تصویرونه، لیدل شوي په کوم شان دي تصویرونه، نظرونه وران کوران دي تصویرونه، او سر یې غوڅ شي خو څوک غږ قدر هم نه کړي، سر یې غوڅ شي خو څوک غږ قدر هم نه کړي، دلته واړه انسانان دي تصویرونه، او ستا یقین دی چې سړی جنګ ته روان دي، ستا یقین دی چې سړی جنګ ته روان دي، خو زه وایم چې روان دي تصویرونه، او د احساس بېنامه تند له خاطره، د احساس بېنامه تند له خاطره ما ایستلي له باران دي تصویرونه، او له مودو پس مې خپل ځان تصویر کې ولید، له مودو پس مې
خپل ځان تصویر کولی ما ویل دا خو مې لازوان دي تصویرونه مهرباني وي چې د دې دور له ژوندو دردمنده وړه د دې دور له ژوندو دردمنده وړه د مړو شویو راته ګران دي تصویرونه مهرباني ډیره مننه دردمن دور صاحب ډیر لرې نه راغلي او که یو دوه غزل مو نور هم راسره شریک کړل ډیره مننه به مو وي بالکل صحیح خبره ده انشاءالله د الله په خوښ سره د ویو بل غزل دا آریان صاحب چې مطلع دو ستا نیم هم نه یم ګرانې زه خو ټول یم د سندرو ستا نیم هم نه یم ګرانې زه خو ټول یم د سندرو ما اوس که چې شاعره شې کنډول یم د سندرو ستا نیم هم نه یم ګرانې زه خو ټول یم د سندرو ما اوس که چې شاعره شې کنډول یم د سندرو او د حسن د غرور خد راته ښایي راته وایي د حسن د غرور خد راته ښایي راته وایي جانان یم یو مسټکی انمول یم د سندرو او ژوندی یم خو لیکلي مې د خپل مرګ مرثیه ده ژوندی یم خو لیکلي مې د خپل مرګ مرثیه ده عنوان لکه په ګلو کې غنټول یم د سندرو اریان صاحب شعري ده چې خوندي پکې د شاتو غوندې زهر زه یې مړ یم خوندي پکې د شاتو غوندې زهر زه یې مړ یم دوی ټولې مې قاتلې زه مقتول یم د سندرو چې راغلم ستا درته نو خالي له خوړه د خوار وم چې راغلم ستا درته نو خالي له خوړه د خوار وم چې زه منو تویېږم ډک کچکول یم د سندرو او مقتدیات اریان صاحب چې ارمان مې دی چې وشیندم په زړونو باندې مینه ارمان مې دی چې وشیندم په زړونو باندې مینه دردمنده وړه نن سبا په تول یم د سندرو ډېر ښه یار ډېر ښایسته شاعري مو ده زړه خو مې غواړي چې ټوله ډایري راته ووایي خو لکه ټیم کم دی آخري یو غزل که راسره شریک کوي بس بیا به ډېره مننه وي انشاءالله ویلونه د الله په خوښ سره خدای دې وکړو چې تاسو خوښ شي د یو غزل د مشتوس په د وزیرستان چې څومره شاعرون دي رنګ ډېر کم وي پکې خو دا یو غزل دا وي چې د بم د ټوپک نه وه د نغمو د شور اړتیا وه د بم د ټوپک نه وه د نغمو د شور اړتیا وه بې مینې و د مینې دلته کور په کور اړتیا وه د بم د ټوپک نه وه د نغمو د شور اړتیا وه بې مینې و د مینې دلته کور په کور اړتیا وه او روان ومه له ژونده تر مرګي راشم خو بیا هم روان ومه له ژونده تر مرګي راشم خو بیا هم پوی نشم چې د تګ راته په کوم یوه لور اړتیا وه او سپوږمۍ بې نوره نه وې خو د ښکلي یار په مخ کې سپوږمۍ بې نوره نه وې خو د ښکلي یار په مخ کې خفه نشئ د نور درته بس لږه نور اړتیا وه سپوږمۍ بې نوره نه وې خو د ښکلي یار په مخ کې خفه نشئ د نور درته بس لږه نور اړتیا وه او ستا تګ و او په شا باندې د دوه ځله کتل و ستا تګ و او په شا باندې د دوه ځله کتل و زما ژړا ته هم ګرانه د دومره زور اړتیا وه او ګزار مې چې خوړو نو تماشې ته مې ولاړ وې ګزار مې چې خوړو نو تماشې ته مې ولاړ وې بیا څه شوې چې مې زه هم له د تاپ ټکور اړتیا وه او نیمګړی په جار وم په قربان وم په دعا وم نیمګړی په جار وم په قربان وم په دعا وم دردمنده راته هر ځای د شیرینې مور اړتیا وه مهرباني شکریه ډیره مننه دردمن دور صاحب په اخره کې زموږ مینوالو ته زموږ د ځوان کول ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ مهرباني د زه خپل یا داسې یو چې په زړونو کې ګڼل شګه غایي خوب ځوان کول ته داسې نم دا پیغام مې ورکوه چې د امن پلیار لوټ شي او تعلیم ته مخه کو نن سبا چې کوم حالات دي دغه مقابله وکړو او د مقابله صرف د علم په ذریعه باندې کېدای شي چې د قلم اخلي او د نرسنه د لوسغلی او د قلم په ذریعه باندې خپل قوم او خپل کلا وطن مخشي بيزي ډیره مننه دا و دردمن دور صاحب چې تاسو سره خپل کلامونه شریک کړل اوس تر بلې مرکې پورې مې زه په خدای سپارم او ما ته راکړئ اجازت